ښه شاګردانو تاسو د ریاضي کتابونه راوباسئ چې زه تاسو ته درس درکړم آفرین زر شئ استاد کتابونو ټولو خلاص کړي دي د نن ورځې درس څه شی دی تاسو داسې چل وکئ چې یو ځل ځان سره ووایئ که نه نو ما ته یو څو دانې ضروري ویډیوګانې راغلي دي دا ګورم بیا در سره درس ویل ای استاد 12 نه چاته لارې څو پاتې کېږي یعنې زما په خیال چې 14 پاتې کېږي استاده اووه جمع څلور څو کېږي یاره یو خو ته دونه غږېږي خو د دماغ ته شګوم شي اووه جمع شپږ څو کېږي خو پوره 14 کېږي که نه کمنټ دې را خراب کړ استاد دا 10 په 5 باندې څو زره تقسیمېږي په هر څو تقسیمېږي پرېږده و د ریاضي خبرې هغه د جغرافیې کتابونه هم راوباسئ چې په هغې ځان پوه استاد پرمېش کولمې دا نه ګوري وای زنده‌باد زنده‌باد یو ویډیو بیا ولا آتش کې ته زه لیکونه اخیستي آفرین دي آفرین دي استاده نن به راته د خیره په جغرافیه کې کم درس تشریح کوي ولیکئ جغرافیه هغه علم دی چې د فیسبوک څخه بحث کوي استاد دې کې فیسبوک نه کوم شو جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د چاپیریال ترمنځ متقابلې اړیکې څېړي اوه څونه کمنټونه دي ذات ما دې خدای ښه دا راته ووایئ چې نننی درس د چا زده دی ولې ګونګیانې تاسو ته وایم نننی درس د چا زده شو آفرین د ویډیو ته په اوس هم کمنټ را روان دي څومره ډېر لیکونه یې اخیستي دي والله آفرین دي آفرین دا دې ظالم ځانم څه شو دا خو اجازه یې وانخیستله خپل سري ګوتې دي زه ښه شو درس مې ورکړو درس مو یې زده کړی استاده یو تصویر مې خو په فیسبوک ته پورته کړ خو ښه دا دی ځه دې خواشه ځه